په مردان کوي یقین مې پرې راغلی دی میچ د فوټبال نومان فکر ورته راغلی دی ګټه په خاکسار کوي یقین مې پرې راغلی دی ګټه په خاکسار کوي یقین مې پرې راغلی دی السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربان ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو راغلی یو نه سټیډیم ته څنګه تاسو موږ ویلو چې په مردان کې یو ځل بیا دویم سیزن شروع شو د مردان پریمیر لیګ د سیکنډ سیزن د شروع شو نن پکې چې ترمنځ مقابله کیږي احسار سټي او تورما یونایټډ ترمنځ مقابله کیږي ګورو به چې بده کې په څوک بریالي کیږي اخر کې به موږ تاسو وایو او تاسو ته د میچ په خپل شبنه خایو دا وخت ما سره د احسار سټي اونر نومن فکر سره موجود دی هغه سره خبر تر کولنې میچ تلوم بنې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جی الحمدلله شکر خو دې تاسو لومبني میچ دی او تاسو سره چې کوم دي خلک ډېر خوشاله دي خاصه سټ ټیم ته په دې موقع تاسو ونه ده بسم الله الرحمن الرحیم شازیب خان تاسو شکریا او ټول ته پته مده چې پښتو نیوز ملک شازیب د خاکسار سټي کوارډینیټر هم دی د میډیا نو زموږ چې کوم مقصد هم دغه مقصد دی هر جیت دا د گیم حصہ راځي او پکې خو چې د خلک او خاندي خوشاله شي نو دغه زموږ مقصد دی سمو خیال دی میچ چې کومه ګټه کنه دوباره ان شاء الله هر سړی هر ټیم خپل کوشش کوي او هر سړی وایي چې زه دې وګټم نو پاغه کې زم یو راځم چې زموږ خاکسار سټي ولې ګټه مردان خو ان شاء الله ګټه د خاکسار هم ده او الکان خو خپل भरपूर کوشش کړی دی مثلا د مشکل خو ته نشته په سټیډیم کې نه ان شاء الله دا سیس خبره نشته او کمیټي ارګنایزیشن چې کوم کمیټي د ماشاءالله ډېر ښه ده او تقریبا چې پدې کې سره زموږ خو کوپریشن دی نو ان شاء الله دا سیس مسله نشته او خپل ریلیکس گیم بالکان کوي ان شاء الله او دوی میچ مو کله دی ان شاء الله تعالی د جمعې پر زموږ دوی میچ دی اسکندری کسکو ستار سره مشتاق سیماب چې کوم د میر امیدوار دی هغه اونر دی نو ان شاء الله مونږ به یو ځای ناسیو خپل کیمپونو کې بنو ځکه چې دا ما مشر دی او مونږ په یو کیمپ کې دوه ناسیو او غپ هم لګو ان شاء الله او د میچ تماشا هم کوو ډېر شکریا جی بالکل دا نو من فکر سره د سره مو خبر تر وکړي چې دا هم ویل چې کلهانو فرا تیاری کړی دا ان شاء الله مونږ به بریالي کیږو پکې او زمونږ د میچ کیمرا روان دی ال جمعې پر ځبان دی او اسکندری ټیم سره زمونږ به جنگيګو مونږ سره مونږ تاسو سره د میچ شریک کوو د فوټبال میچ شروع کیږي خلک سټیډیم کې راغونډيږي ذوالقرنین زینه پاتې کیږي د فوټبال میچ شروع کیږي خلک سټیډیم کې راغونډيږي ذوالقرنین زینه پاتې کیږي نن نومان فکر وینم دا نوم مې اورېدلی دی نن نومان فکر وینم دا نوم مې اورېدلی دی ګټه په مردان کوي یقین مې پرې راغلی دی ګټه په خاکسار کوي یقین مې پرې راغلی جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا ما سره خاصه سټي سپورټر ولاړ دی او سره خبر تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر الحمدلله شکر دی جی نن خو جی راغلی د خاصه سټي لومړی میچ دی تاسو په دې موقع باندې سبا نه او سمو خیال دی خاصه سټي به بریالي شي کنه ان شاء الله تعالی زموږ سپورټ خاکسار سټي سره دی او غټي به ان شاء الله تعالی او کار ټیمو ګټه د مردان ده ډېر نور ملګرو ته پیغام ورکول غواړي بس ټولو ته دعوت دی راشي میچ وګوري انجوای کی او مردان کې دا غټ لیگ شروع شوی دی او ان شاء الله دا به کامیاب کیږي او کامیاب کوو به مو تاسو په خپل کم یو کې زیات وخت فوټبال کنه کرکټ یاره کتو کې فوټبال ډیر زیات وخت دی او کولو کې او لګ ډیر کرکټ هم کړی دی او فوټبال خو ډیر ښه گیم دی ټیک دی او ان شاء الله دی میچونو نه بخښه پلیران وزي اب انټرنیشنل سطح باندې به ان شاء الله لوبيږي خواهش هم ده خاکسار سټي کې لاړیانا کلو یریږي په میدان په بال ورزي لکه زمریانا د خاکسار سټي کې لاړیانا کلو یریږي په میدان په بال ورزي لکه زمریانا خود پشا کیږي چې نوم دا اورېدلی دی خود پشا کیږي چې نوم دا اورېدلی دی ګټه په مردان کوي یقین مې پرې راغلی دی ګټه په خاکسار کوي یقین مې